په قیامت کې به دا تپوسم کی چې زه بیمارم ته به ورته داسې ولاړې زه بیمارم تا زما تپوس کړی دی یا الله نه زما پردی پلانې بنده بیمارو تا سره گاون کې بیمارو تا تپوس کړی الله به دا تپوس هم کوي چې زه وږی وم تا ماله یو نوړی روټۍ را کړې خدای به وایي زه وږی وم یعنې دا معنا چې زما بنده تا ته ودرېدو چې زه وږی یم نو تا وله یو روټۍ اخیست زما جامې شلېدلې وې خدای به ورته وایي زما جامې شلېدلې وې تا ماله جامې اخیستې څومره جامې دې وې هره ورځ به دې نوې نوې جوړه بدلوله هره ورځ به نوې نوې رنګ کې د کوره راوتې پروسه کال یو سیک راو یو سیک راو کېناستو سال ده خیر شه ویل بچی مې نهر دی او دړی اوړه راته پکار سیک اوس خدای خبر دړی اوړه په څو کې ده خو ما 50 روپۍ ورکې مالزه بچی اوړه پې واله یاره سیک د سیزي او ما ته ګور د سیزي او ما ته ګور 3 ورځې پس مې بیا هغه سیک ولیدو ما ته وایي ته مولا یې ما مولا یم او که بلا یم ته څه پوښتنې کوې خو مولاتوب نشته ګڼکپي ده ویل زما دیړه په بیه اغستی دی ما خو داسې سړی نه و لیدلی لکه دا ته چې مال بس پرېږده بچی تا یو ټکی وکړو چې بچی مې نهر دی نو که سیک وی او که هر څه وی د خدای بنده خو وي د خدای بنده خو وي دا خانان چې دي دا د سهار په 10 بجې د کوره راوځي او چې 9 بجې تپوس وکړي نو وایي باتروم کې دی څوک وایي باتروم کې دی او څوک وایي لیټرین کې دی هلکه ووایه چې ټټای کې دی که نه د پیرنګي بچیا باتروم سے یاد ہے اور لیٹرین سے یاد ہے خواہ ٹٹائی کے دے غل کئی نو په باتروم کې او په لیټرین کې صاحبه 2 غنټې ځان ته برش نیولې او ځان برشي را برشي او بیا چې بار روزي او بیا په تولیه باندې دا چل کوي او دا چل کوي بیا وقت نما شیشه ته ودرېږي ویښته به سم کی ګیره خو بیا دننه کله کړي واورئ او ګیر خریلو مسئله دا ده چا چې ګیره کله کړه او شیشه کې وکتل یا قدنما شیشه ته ودرېدو چې زه خو ډېر ښایسته ښکار خو که په ګیره کلېدو یې دا ووایي چې زه ښایسته ښکارم په ټکي کافر شي په ټکي نه فقط دا چې کافر شي ښځه هم پې طلاقه شي دغسې
نه ګناه واخله چې تا په فخر وکړو ته به پویم نه یو د اسلام نه به وته پوی بم نه ګیره واجب دی بی بی حوا ویخته ډېر ښایسته و د آدم علیه السلام وویل چې یا الله داسې ویښته مال هم راکړه نو الله والا ګیره پیدا کړه ورته وی چې او آدمه د بی بی حوا زینت چې دی د سر ویښته دي او ستا زینت دا ګیره ده ستا ښایستهوالی په دې ګیره کې دی او د هغې ښایستهوالی د سر ویښته بعضې سړی وایي ښځې نه به تپوس وکړم نه چې ګیره پرېږدم که پرېنږدم ښځې دې که درته وویلې چې ګیره مه پرېږده په ټکي کې سر کال کا ولې وایي چې زما ګیره ستا نه ده خوښه ویښته در باندې بد لګي ستا دا د سر ویښته په ما بد لګي سر ته کل کا او دونای سر به ګرځي ستا پلار د ښځې جواب کولی شي او بیا په دې دور کې په دې ملک کې په دې ذلیل ملک کې ته د ښځې جواب کولی شي ښځې ته ویلی شي ته چې دا کار مه کوه ښځې خو دومره لرې لاړې چې ستا غور نیکه د قبر نه روځي واپس به یې رانه وایي 50 کاله وشو د پاکستان جوړېدو په 50 کاله کې د ښځو شاپینګ نه ختمیږي شاپینګ مازدیګر کې ښځې شاپینګ لګي مونږ سره مخامخ دکانونه دي د بجلو د سینیټرای موټر ورته ودرېږي خاوند زنتلا کې په موټر کې ناستي او ښځه اړتاوره چې ده هغه به روزي داسې داسې به کېږي او دکاندار ته به ورشي کله به برشلي او کله به راډلي او کله به سالي او خاوند دلی په موټر کې ناست دي که نه ګوره یې ټوله ورځ که نه خاوند دې لا اوده پروت او دا سهار د کوره راوتي دا څوک دی د چا چې ښځه بربنډه ګرځي هغه دوس او په دوس د جنت بوی حرام بوی کوه ته جنازې او ختمونه خیراتونه دا قرآن داسې ستا د لاسه دی چې بس تا چا پسې وویلو نو ورمنډه کړه را خلاصې دا ستا د لاسه نو زما عزیزانو دا به زمونږ ژوند دی دا د دنیا د ژوند نقشه وه چې ما تاسو ته وویله چې په دنیا کې دی که هر یو کار د پیغمبر د مرضا خلاف وکړو عمر له به تباه شي راتلونکی ژوند چې د قبر دی هغه درته انشاءالله مخې جمعې ته بیانوم او بیا د قیامت نه بعد ژوند دی هغه د عمر له تباه شي که دا ژوند دی خراب تیر د حرام او حلال تمیز دی ونه کو د ښه او د بد تمیز دی ونه کو په کور د کنټرول ونه کړو کور د ډمتوب نه پاک نه کو دی خوا وګورئ څنګه چې د ښځې مخ بربنډول ناروا دي او د سړي ښځې ته کتل ناروا دي داسې د ښځې هم پردي سړي ته کتل نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو مؤذن و څه نامه یې وه په سترګو ړوند و مؤذن و د رسول الله کور ته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو بیبیانو ته وایي چې پټې شئ وایي چې ولې وی عبدالله ابن مکتوم راغی وی چې جی خو ړوند دی د هغه خو نظر نه لګي وی که ړوند دی تاسو خو ړندې نه یې که نه څنګه چې د هغه کته تاسو ته ناجایز دي داسې ستاسو کته هغه ته ناجایز د عزیزانو په دې ټولو خبرو سوچ وکئ مونږ تباه یو زه درته په ایمان وایم
کمی دومره عقیده شته چې په قبر کې مې کیدي زه وایم چې لا خلک به راباندې ولاړي پاس او په ما بلاندې درزار جوړ شي خلک به ولاړي حدیث کې خو راځي که نه چې خلک ترې روان